الحمد لله الذي حرم الفواحش والذنوب ولعن في خلقه الراكب والمركوب وأعد لهما في الآخرة نار ملهوب وللحافظين فروجهم ماء مسكوب الذين عملوا الصالحات لله المحبوب وهو العفو والتواب على من يتوب لا إله إلا هو رب الشروق والغروب وصلى الله على محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين الذين لا خوف عليهم ولا هم محزونين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العلي العظيم. محترم و عزتمنو د ځوانۍ ساتنه دویمه برخه. اوله برخه پر دې باندې ولا چې د بدنظرۍ څخه ځان ساتي. بدنظرۍ کم تاوانونه کم نقصانونه لري هغه په اوله برخه کې تاسو ته بیان شوله. موږ تاسو ته په اوله برخه کې دا ویلي وو چې د ځوانۍ د تباهي کم اسباب دي هغه به موږ په ډاګه تاسو ته وایو. ښه صفا به د ښکاره کوو چې هر مرض هره ګناه د ځوانۍ د تباهي سبب ګرځي هغه به موږ تاسو ته په ګوته کوو. ځکه چې یو شی صفا بیان نه کې صفا ښکاره نه کې نو د هغه څه خلک مخ هم نه اړوي. محترمو عزتمنو کله چې سړی د نظر د راګرځولو کې کامیاب نسی د خپل نظر حفاظت ونه کړي نو بیا د ده دپاره د تباهي لارې خلاصې سي. د ټولو څه د مخه چې د کومې تباهي سره دی مخامخ کیږي د نظر د نه ساتلو د وجې څه هغه اول مټ وهنه ده. ځکه ډېر کسان پر زنا باندې قدرت نسی پیدا کولی یا په هغه وخت کې چې کوم وخت کې دی بدنظري کوي فلم ګوري لڅې ویډیوګانې ګوري نو په هغه وخت کې دی پر زنا باندې طاقت نسی پیدا کولی زنا دته نه میسره کیږي نو بیا دی د خپل لاس څخه کار واخلي د خپل ځان تباهي وکړي. موږ به تاسې ته دا در ښکاره کوو چې دا مټ وهنه څومره ناوړه عمل دی څومره د عذاب سبب ګرځي او د الله جل جلاله د نارضا سبب ګرځي او څومره د خپل ځواني د خپل صحت او د خپل د بدن د تاوان وړ ګرځي. اول د ټولو څه د مخه چې مټ و څه ته وایي. مټ په لغت کې د منۍ ایستلو ته وایي چې سړی د خپل ځان څخه د خپل تناسلي اندام څخه دی منی خارجه کی. هغه که په هره طریقه وي که د لاس په ذریعه وي او کچیري یا خپل اندام د ورونونو په مابینځ کې سره نسی دی بیا په هغه په ذریعه سره مټ وهي یا په بالش باندې ځان موږي یا نور چې څنګه طریقې دي د ځان د فارغ کېدو چې هره طریقه ده و دې ته د فقهاو په اصطلاح کې مټ وهنه وایي. الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله فرمایي چې هغه کسان به جنت ته ځي کم کسان چې د خپلو اندامو او د شرمګاو حفاظت کوي. هغه داسې ځای استعمالوي چې کم ځای کې دی د استعمالېدو حق لري لکه پر منځانو باندې یا پر خپلو کوروالاو. د دې څه علاوه چې په کومه طریقه سره دی خپل اندامونه او خپل اعضاوې استعمالوي هغه خلک تجاوز کوونکي دي د حد څخه تېرېدونکي دي نو په هغه کې مټ وهنه هم ده. چې کم حق قرآن ښوولی دی دی د هغه برخلاف استعمالوي نو د قرآن په دې آیات پر ونا کې مفسرین لیکي چې هغه کسان چې کم کسان په لاس سره ځان فارغوي مټ وهي دا هم د شرعي امر مخالفت کوونکي دي او د حد څخه تجاوز کوونکي. او په حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین ته فرمایل چې خبردار پوسې په دې خبره باندې الله جل جلاله لعنت کوي پر هغه چا باندې چې د حیوانانو سره بدکاری کوي او پر هغه چا لعنت کړی دی چې هغه مټ وهي او پر هغه چا لعنت کړی دی چې نارینه ته د خپل شهوت پر کولو د پاره راتګ کوي.
یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ملعون دی مټ وهونکی چې کم څوک مټ وهي دا ملعون دی. یو بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان داسې دي چې الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ورته ګوري، نه به خبرې ورسره کوي، نه به د ګناهونو څخه پاکوي، بلکې دی لره به دردناک عذاب وي. په هغه کې یو هغه څوک دی چې د خپل ځان سره نکاح کوي، یعنی مټ وهي. او حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په مخکې امتونو کې یو امت ته په دې وجه عذاب ورکول سوی و چې دی به مټان وهله. نو عزتمنو د دې روایتونو څخه دا معلومیږي چې مټ د خوان او شهوت پوره کولو لپاره وهل د عذاب الهي له عمله ګرځي. ځکه پوره او بسته امت په مخکنیو کې چې الله رب العزت صرف د مټ په ګناه باندې هلاک کړ، نو چې الله جل جلاله یو قوم د دې ګناه د وجه څخه هلاک کړی دی، نو د دې امت هغه ډله کم چې خپل شهوتونه په مټانو سره وي، نو دوی به هم الله جل جلاله په خپل یو عذاب کې تباه کړي. الله جل جلاله دې رحم پرې وکړي. حضرت ابن جریج رحمه الله فرمایي چې ما د حضرت عطاء رحمه الله څخه اورېدلی دي چې هغه وفرمایل چې بېشکه د قیامت په ورځ به داسې یو قوم الله جل جلاله راپورته کړي چې د دې لاسونه به بلار به وي، او دا به هغه کسان وي چې دوی په دنیا کې لاسونه باندې مټان وهله، یعنی د دې لاسونه به حامله وي، عیالداره به وي. په ځینې اثارو کې دا روایت سوي دي چې مټ وهونکي چې کله د قبر سره راوځي نو د دې لاسونه به حامله وي، بلار به وي، او چې کومې اوبه دې ضایع کړي دي د هغه څه به یو مخلوق جوړ سي چې هغه سر به نه وي، او دوی به په دې باندې مکلف سي چې د هغه سر ول جوړ کړي چې هغه پوره کړي، او دوی به په هغه باندې ډېر سخت غمجن وي. د ځینې علما کرامو له نظره صدا معلومیږي چې قیامت په ورځ به یو ډله داسې وي چې په یو سړي پسې به 600 کسان یا داسې در دې بالا کسان به هم په پسې وي، او دا به هغه اولاد وي چې د د بلار سوي الله څخه وي، یعنی د مټ وهونې د وجه څخه الله جل جلاله به په ورځ د قیامت په خپل قدرت سره دی جوړ کړي، او دا به هغه وي چې د دې د ضایع سوي اوبو او د خپلو منی د بایلولو د وجه څخه دغه انسانانو جوړ سوي. نو ډېر افسوس دی پر هغه چا باندې چې دا عمل کوي او توبه نه ځینې باسي، د دې د بلاربېدو اثر به د قیامت په ورځ ورته معلوم سي. د آخرت په ورځ د قیامت په ورځ چې داسې حالات ته دا مټ وهونکي وګوري نو دوی به دا خوښه کي چې کاش په مځکه باندې ژوندی نه نوځم، او دا به وایي چې افسوس افسوس کاش کې ما په دنیا کې مټ نه وهلی او خپله ځواني مې نه وای برباد کړی. محترمینو دا هغه سزا ده چې کم د مټ وهونکي دپاره الله جل جلاله په آخرت کې ورته تیاره کړې ده. ټوله په حدیثو په اثارو او په صحیح اقوالو سره ثابته ده. باید چې په دې عمل اخته کسان د دې مبارک خبرو څخه عبرت واخلي، نصیحت واخلي او دا عمل پرېږدي. نو عزتمنو لکه څنګه چې د آخرت پکې د قیامت په ورځ به پر مټ وهونکي باندې رنګارنګ عذابونه تکلیفونه راځي، داسې په دنیا کې به هم ډول ډول عذابونه پر ده باندې راځي. هغه عذابونه به ځینې د ناروغتیا په اړه وي، کله به د بدن صحت او جسم ته تاوان رسي، او ځینې به د ژوند د تنګولو په هکله. حالانکې دا خلک دا داسې معمولي خبره ګڼي، د خپل ځان سمني وباسي، دې ته پام هم نشته چې دا څومره ګناه لري. دا خو د آخرت عذاب او په دنیا کې مټ وهونکي ته څومره تاوانونه رسي. اول خدا چې خپل رب العالمین به د څه ناراضه، څومره غټه ګناه ده. د رحمت فرشتې به ځنډېرې وي، د عبادتونو خوند او برکت به ځین ختم وي، د جریان ناجوړي به ورته پیدا کیږي چې دا منی به بیا سي روان د ملا درد به پیدا کیږي، د دماغ او اعصاب رګونه کمزوري کوي، بدن کمزوري کوي چې د دې عمل نامردي او سستی پکې پیدا کیږي، وینه کموي، په منیو کې چې کم انسان چې پیدا کیږي هغه تخم کمزوري کوي. کله چې دغه تخم کمزوري سي نو بیا چې کله بچدانی ته ولاړ سي نو هغه ماشوم ناقصه پیدا سي، کمزوري وي، د ډیر تاوانونو سره مخام، په ډیرو مټ وهلو سره د زړه درد هم پیدا کیږي، او په ځکه کې ډول ډول فکرونه او وسوسې پیدا کوي، د سترګو نظر کمزوري کوي، بی غیرتیا پیدا کوي، یعنی انسان بی غیرته ګرځوي، ځکه چې له دې څخه مردانه قوت ختمیږي، د کار او یا د عبادت کولو اراده کمزوري کوي،
د بدن غوړځګي وچوي کم چې په هغه سره د بدن پرورش کیږي په دینی کارونو کې د شرم ماده پیدا کوي هغه داسې کله چې یو مټ وهونکی په یو مجلس کې کښینی حال دا چې دته د خبرو کولو اجازه هم وسی او د خبرې کول په هغه مجلس کې لازمي هم وي نو دی به دا شګړو کې او خرخوایي په ځایونو کې شرمیږي چې شرم کول په داسې مواردو کې شن نه دی بلکې دا یو غټ تاوان دی لیکن دی به د شرم څخه خبرې نشي کولی په ډیره مټوهونې سره به د خایو درد پیدا کیږي زړورتیا او دلاورتیا ختموي په ډیرو کولو سره د منی د وتلو خون او لذت ختموي د سر درد پیدا کوي د اوریدلو قوت کمزوري کوي د زنا لواطت غوندې بدفعلو ته شوق پیدا کوي چې ټول غټي ګناهونه دي اندامونه کوژوالي تمایلوي د تناسلي اندام رګونه پرسوي د حلال نکاح او دینی زده کړې سره بې رغبتي پیدا کوي په ډیرو کولو سره د مخ نور ځلا ختمیږي او د مخ ژړوالی یا توروالی زیاتیږي او دا هم یو تاوان دی عقل ذهن او د حافظې قوت کمزوري کوي په مټ وهنې سره د سوزک ناروغي پیدا کیږي ځګر کمزوري کوي او د سرعت انزال او د احتلام د ناروغي سبب ګرځي بیا به دی پر کوروالی باندې قدرت نه لري د خپل کوروالا حق به نشي پر ځای کولی نو عزتمنو دا دومره تاوانونه او زیانونه لري په دنیا کې هم او په آخرت کې هم نو په کار دا د عزتمنو چې د دې څخه عبرت واخو او د دا ناوړه عمل څخه خپل ځواني وساتو عزتمنو د دې څخه د مخ اول د خپل نظر حفاظت ضروري دی چې د نظر حفاظت وکې نو بیا به ته یو داسې سټیج ته یو داسې حالت ته نه رسېږې چې بیا ته پر مټ وهلو باندې مجبوره سې یا زنا کولو ته مجبوره سې یا لواطت کولو ته مجبوره سې نو په کار دا ده چې ته د دې څخه خپل ځان خپله ځواني وساتې چې پر دنیا هم خوند واخې او په آخرت کې هم نعمتونه تا ته په انتظار وي دنیا او آخرت به ښایسته وي پر خپل واده باندې به دی خوشحاله وي پر خپل واده باندې به خوند واخلي او د دنیا پر ژوند باندې به خوند واخلي یو 15 منټه پر ځان باندې تکلیف راوړي که چیرې داسې حالت ته دی ورسېږي چې دی ودې ته مجبوره سي چې دی اوس په لاس سره ځان فارغه کړي نو دته خپل سوچ اړول پکار دي په یو شی باندې ځان اخته کېدل پکار دي د یو چا سره په خبرو کې مشغولېدل پکار دي د ځان پام او سوچ ور واړوه چې کله ستا دا جذبات کښته سولې بیا باید ته خپل ځای ته راسې در هغه وخته پورې ته دغه حالاتو مقابله کوه در څو چې ستا دا جذبات او دا ستا شوق ښکته کېږي که چیرې د دې مټ وهنې څخه دې ځان وساتئ نو په دې پوه سه چې ته د خپلې ځوانۍ پر ساتنه باندې کامیابه سوې او د خپل آخرت په بچاو باندې کامیابه سولې انشاءالله تعالی نور هم هغه چې ځوانانو سره مخامخ دي نن سبا چې کوم ناوړه ګناهونه دي چې هغه که هلک بازي وي که لواطت وي که زنا وي که نور داسې د ځوانۍ په اړه خبرې دي انشاءالله هغه به په نورو برخو کې ستاسو سره شریکوو او تاسې اورېدل او نورو ته رسول مه هېروئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي